علیکم بخیر اختر دې مبارک شه تاج مبارک تاج مبارک یار کوله خپه خپه ښکاري یار خفه بنه په جیب کې مې روپۍ درک لګیږي نه او ته چې خفه ولې به خفه نه یو دلته چېرته په سرسای کې 100 روپۍ راکړې هغه ګران اصل مصرف شول اوس سره 900 روپۍ پاتې دي ها دې څپلې ته دې ګوره دې کالې ته دې ګوره وروره نن سبا د خلکو په څپلو په کالو باندې مه غلطېږه داسې بس لباس ده بس خلک کوي زه به تا ته یو چل وښیم چې چل راته ښې دلته یو ډاکټر ده 300 روپۍ فیس اخلي او که علاج دې ونه سو 1000 روپۍ درته جرمانه بیرته درکوي نه مړه او که نه دا چیرته ده هغلته د منګل د دوکان خوا کې یو حجره ده همغلته ناست ده ما ته به چی راکوي پکې وروره چې زرګونې ترلاسه کړمه نو سل پکې دې ستا چې زه درنه هېر نه شمه نه نه مهرباني مهرباني ولې به رانه ویلېږي لاړه خدای په امان هر قسم علاج فیس 300 که علاج ونه شو 1000 افغانۍ واپس واخله ډاکټر باټو خان سوځېدلی نن خو به داسې وسوځم ډاکټر صاحب چې تا نه یې ورځه 1000 روپۍ لاسته کړم چې ته م ووایه چې 14 السلام علیکم وعلیکم سلام وعلیکم سلام وایم حکیم صاحب دا تاسو چې کومه لوحه لګولې ده دا رښتیا دي چې 300 روپۍ هر رقم علاج ده چې علاج نشي 1000 روپۍ واپسې ورکوي دا رښتیا دي ولې دا تاسو پکې لکه چې شک ګڼئ که څنګه وایم که علاج دې ونه شو زه درته 1000 روپۍ درکومه زه نه یار ډاکټر صاحب ته راته دا ووایې چې ستاسو ناروغي ده ډاکټر صاحب ما د خولې خوند خراب ده که چې ډوډۍ خورم زه په دې نه پوهېږم چې زه ډوډۍ خورم او که زه واښه خورم او که شربت څښم زه په دې نه پوهېږم چې دا زه اوبه څښم که زه شربت څښم ها وایم شاګرده قربان دې شمه داسې کار وکړه چې هغه 14 بوتل راواخله چې دې ناروغ ته ورکړو ښه شاباس تا نجار شمه اوس به ښه شي ځوانه اوس به ښه شي خوله دې وازه که چې دوایي در واچوم وایم ډاکټر صاحب دا خو پېټرول و وایم مبارک شه مبارک شه هغه دې د خولې خوند دې برابر شو راکړه 300 روپۍ وایم پاسه پاسه دلته نور مریضان راځي خفه کېږه مه ښه وایم ډاکټر صاحب دا 300 روپۍ نه دي دا به زه ستا زهر کوم سبا د نوي مرستیا که راځم او د زرګونه به درنه باسم السلام علیکم ډاکټر صاحب وعلیکم سلام هلکه بیا دې څنګه راپېښه وکړه وایم ډاکټر صاحب نوی مرض راته پیدا شوی ده یادداشت مې ختم شوی ده دا څه وایې ته چې څه شي وخورم ما ته دا نه معلوم چې ما څه شي خوړلي رانه هېر شوي او کله ناکله دا فکر کوم چې زه د چا زوی یم اوس به ښه شي اوس به ښه شي شاګرده زه خو یم هغه 14 بوتل راواخله چې دې ځوان ته دوی ورکوله و ډاکټر صاحب دغه 14 نمبره بوتل خو دې مخکې مو راکړی و په دې کې خو پېټرول دي وایم مبارک شه مبارک شه وایم دغه د یادداشت دې بیرته رالو ښه راکړه 300 روپۍ ډاکټر صاحب وایم چیرته یې ډاکټر صاحب ستړی مه شې ډاکټر صاحب کوم ځای دی ډاکټر صاحب بیا در باندې څه تندر پرېوتې ده وایم ډاکټر صاحب په سترګو ړوند شوی یم هېڅ شی راته نه ښکاري کله په سوزکي ورځم او کله په خرګاډي ورځم او داسې کوي ډاکټر صاحب سهار وختي به سړی ته په پخه ورغلم هلکه د دې علاج خو ما سره نشته ښه ډاکټر صاحب 1000 روپۍ راوباسه تا خو ویلي که نه چې علاج ونه شي نو 1000 روپۍ واپسې ورکوو دا واخله 1000 روپۍ ډاکټر صاحب دا خو 500 دي مبارک دې شه دې سترګو نظر دې رالو راکړه 300 روپۍ افغانۍ پاسه هیرسناک سړیه وایم دغه 1000 روپۍ به سر راغستې دا 1000 روپۍ ولاکه رانه والې زه پاسه